د عمر فاروق رضی الله عنه زوی عبد الله دا یو ورځ د حضرت ابو هريره رضی الله عنه خواته راغی نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه ته د حضور صلی الله علیه وسلم دا حدیث واورولو چې کوم مسلمان بنده هغه د بل مسلمان ورور په جنازه کې شریک شي هغه ته به یو قیرات اجر او ثواب میلاویږي او چې کله هغه پورې شریک شي یعنی د اخري وخت پورې شریک شي نو دغه انسان ته به د 2 قیرات ثواب میلاویږي عزتمند ورونه قیرات دا په هغه زمانہ کې د سرو زر یو مخصوص وزن وو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت د ورځې قیرات چې کم دی هغه د احد د غر عمره دی بلکې د دین هم غټ دی او بیا د هغه د غټوالي صحت نه دی خودلې کله چې عبد الله بن عمر هغه د خپل فلار خواته راغی عمر رضی الله عنه خواته نو هغه ته دا حدیث واورولو نو د عمر رضی الله عنه یقین رانغی او هغه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه خواته لاړل ورته ویل چې دا حدیث تا په خبره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خلینو اوریدلې دی هغه ورته وایي چې او ما دا حدیث په خبره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خلی مبارک نه اوریدلې دی نو عمر رضی الله عنه افسوس وکړ چې کاش زمانه خو ډیر قراتونه هغه په مفت کې ضایع شوي دي یعنی د صحابه کرامو په وړاندې کې بدا یو ارزو تمنا و چې هغه په د دین لالچ په وړاندې کې چې څنګه به زمنګ اعمال نامې ته به کوم نیک اعمال راشي دا هغه به د اخرت وو نن عزتمند ورونو من او تاسو هم د واعظ نصيحت په مجلسونو کې کینو او هر یو دغه اور چې پلان کې عمل چې کوم دی څومره اجر دی د نوافل څومره اجر دی د مستحبات څومره اجر دی اگر چې د فرض درجه ورته نه ده حاصله لیکن بیا هم د دې ډیر زیات اجر او فضیلت راغلی دی من دا هر څه دې لپاره اورو چې من او تاسو کې د نیکو اعمالو جذبه پیدا شي حرص پیدا شي ځکه عزتمند ورونو کله چې په ورځ د قیامت زمنګ او تاسو فرایضو کې څه کمې کوتاهي راشي نو هغه کمې کوتاهي به الله جل شانه په دې نوافلو په دې صدقات او خیرات سره پورا کوي نو عزتمند ورونو دا خبره هسه غپ نه دي غړل پکار بلکې من او تاسو له فکر دي چې په ذات کې دو نیکو اعمال حرص پیدا کو د نیکو اعمال جذبه پیدا کو د اخرت د فار نیک اعمال جمع کو عزتمند ورونو تاسو که چرته د بزرګانو د اولیاء واقعات واوري د انسان ذهن حیران شي چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هر سنت باندې څومره عمل کړی دی د هر سنت سره څومره مینه او محبت کو